السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو نوی vlog یې ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. هیله ده چې تاسو ټول به ښه یاست او ژوند چارې به مو هم په خیر روان وي. موږ هم الحمدلله ستاسو په دعاګانو ټول روغ او جوړ یاستو. د دې اونۍ پای یو څه ارامه وه او دا چې اختر ته هم ورځې کمې پاتې دي. زما د زوی کلیزه هم را روانه ده، نو په همدې موخه موږ تیر هفته اخر کې لاړو چې یو څه سودا وکړو او بعضې شیان مخکې له مخکې اماده کړو. زموږ کور نه تقریبا 15 دقیقې لرې یو غټ آوټلیټ دی چې هلته عموما برانډډ شیان ارزانه پیدا کیږي. نو لاړو هلته چې ماشومانو ته او ځان ته شیان واخلو. لاره کې ښه تیز باران هم ګیر کړلو، دا چې د اوړي باران دی نو یوه دقیقه شړک باران وي او په بله دقیقې کې خیر خیرات وي. همداسې موږ سره هم وشو. لارې کې باران وولې تر څو چې هلته رسیدلو نو خیر خیرات و. هلته چې ورسېدو نو ډېر بیروبار هم و. تا به ویل چې دا ټول اتریش په همدا ورځ دلته راغلی دی. نو ما هم موبایل یې څنګ ته کېښودلو او خپل شاپینګ مې مکمل کړ. بعضې شیان مې همدلته پیدا کړل، بعضې پاتې شول. دا چې ما څه واخیستل دا به د دې ویډیو اخر کې تاسو وګورئ. شاپینګ مو چې مکمل شو او نور دکانونه هم بند شول، نو بیا هماغلته نږدې ورسره یو رستورانټ و چې پکې ګریلډ مایان خرڅېدل، نو هلته لاړو. موږ هر ځل چې دې ځای ته شاپینګ ته ځو نو د مایان ځای ته حتما ځو، ځکه چې ښه مایان پخوي. تاسو هم لیدلی شئ چې سهار لاړو څه شړک باران او په دې وخت کې بیا هوا څومره ښایسته او خوندوره شوې وه. تر څو مایان پخېدل نو موږ لږ دې خوا هاخوا وګرځېدلو او دلته زما د خوښې ګلان هم ښه فریمانه ول. زما د ټیولیپس ګلان ډېر خوښیږي ځکه چې د ښه ښایسته او ډېر مختلف رنګونو کې هم وي. ولې دلته ټول یوازې په سره رنګ کې وو چې ډېر ښایسته ښکارېدل. بیا نو زموږ مایان هم پاخه شول. دا چې موږ ټوله ورځ ګرځېدلي وو او ډېر وږي او ستړي هم وو، نو زر زر مو ډوډۍ وخوړله. ماشومانو ته مو بیا د چرګ کباب راغوښتی وو ځکه چې هغوی مایان نه خوري، او دا چې مال کې هم یو څه خوړلی وو نو وږي هم ډېر نه وو. ډوډۍ مو چې وخوړله بیا مو بېرته حرکت وکړ. دلته مورجان دوی مې هم لاړول او هلته مې مورجان وویل چې موږ کره به لاړ شئ ځکه چې هسې هم رخصتي دی. بیا نو موږ هم هغوی سره لاړو. هغوی کره په بله ورځ سهار چې له خوبه پاڅېدلو نو اول مې پراټې جوړې کړلې. داسې پراټې لکه څنګه چې زه خپل کور کې ژوند ملګري ته مې جوړوم، نو کله کله چې پلار کره لاړه شم او انرژي او وخت ولرم نو پلارجان دپاره مې جوړوم، بیا یې ورته فریز کوم چې کله کله کار ته ځي نو ځان ته سري کړي او بیا یې نوش جان کړي. نو په دې ورځ هم انرژي مې درلودله، ورته یو څو دانې مې جوړې کړلې. اول مې اوړه وغږل، یو څو دقیقو دپاره مې همداسې پرېښوده چې ځان ونیسي. اوړو کې مې فقط مالګه او لږه بوره واچوله او دې دپاره چې لاس پورې ونه نښلې لږ غوړي مې هم په لاس ووهله. اوړه مې چې یو څو دقیقې همداسې پرېښي وو چې ځان ونیسي، بیا مې ترې وړې وړې پیړۍ جوړې کړلې او دوباره مې یو څو دقیقو دپاره پرېښودل چې ځان ونیسي او هوارول یې اسانه شي. اوړو چې ځان ونیولو یعنې 15 دقیقې بعد مې بیا کوچ ویلې کړ، پیړۍ مې هوار کړ، په سر مې ورته کوچ ووهله او دوباره مې سره راتاو کړ او دوباره مې پرېښودل چې ځان ونیسي، یعنې دوباره مې 15 دقیقو دپاره پرېښودل. پنځلس دقیقې بعد مې بیا یوه دانه پیړۍ راواخیستله او هواره مې کړله. ورپسې مې یو کړاهي په منقل کېښودله او پرې مې ښودله چې ګرمه شي. بیا مې پکې پراټه واچوله او دواړو خواوو نه مې لږه لږه سره کړله. داسې بیا ښه وي دا پراټه کولی شي ډېر وخت دپاره فریز کړئ او هر وخت چې مو په کار وي کولی شئ یخدانه وباسئ او پخې کړئ. که ستاسو هم زموږ په شان پراټې ډېرې خوښیږي ولې وخت نه لرئ، خپل اضافي وخت کې دغسې پراټې جوړې کړئ، فریزه کړئ او هر وخت چې مو په کار وي کولی شئ یخدانه وباسئ او سره یې کړئ. په همدا طریقه مې ټولې پراټې همداسې دواړو خواوو نه سرې کړلې او یو څو دانې مې پرېښوده چې همدا ورځ یې پخې کړمه. دا چې رخصتي ورځ وه ټول کور کې وو، نو مورجانې مې وویل چې راځه سهار چای دپاره حلوا جوړه کړمه. د دې حلوا جوړولو دپاره یې یوه پیاله بوره په یو کاسه کې واچوله، ورپسې بیا د 1 لیټر په اندازه اوبه هم پکې واچولې، لږې سره ګډ کړلې. بیا یې پکې 12 غټې قاشقې یا هم 1 پیاله اوړه هم واچول، ښه یې سره مکس کړل چې اوړه حل شي.
ورپسې بیا یو پراخ او ډبل دیګ په منقل کې ښودلو او یو پیاله غوړي هم پکې واچول او پرېښودل چې ګرم شي. بیا یې پکې د رنګ دپاره 3 غټې قاشوغې په اندازه بوره هم واچوله او پرېښودله چې بوره بیخي خپل رنګ بدل کړي. بورې چې خپل رنګ بدل کړ او دغسې شو، بیا د اوړو مخلوط یې هم پکې واچولو او همداسې ښورولو چې مخلوط ټینګ شي. د دې حلوا جوړول ډېر وخت او حوصلې ته ضرورت لري. دا چې څومره وخت تېرېږي همداسې آهسته آهسته کلکېږي. اول کې داسې پکې غوټې ښکاري، ولې وخت سره دا ټول لرې کېږي او پکې حل کېږي. یو طرف ته مې مور جانې حلوا پخوله او بل خوا ته ما پراټې پخولې. دا ډېر خوند هم کوي چې 2 نفر یو ځای سره مرسته هم وکړي، کار هم زر خلاصېږي، داسې او قصې هم کېږي. پراټې چې ما سرې کړې بیا مې د فریزر پلاستیک کې واچولې او بیا مې یخدان کې کېښودلې. دلته تاسې هم لیدلی شئ چې حلوا کې ټولې غوټې ورکې شوې وې. بیا نو مور جانې مې پکې یوه ټوټه ګوړه، لږ ویلې شوی کوچ هم واچولو او دوباره یې همداسې وښورولو. بیا پکې ممیز او میده شوي بادام هم واچول او همداسې مسلسل ښورول. دا حلوا چې باید همداسې مسلسل وښورول شي تر څو بیخ ونه نیسي، نو همدې دپاره ما هم ورسره مرسته وکړله، ځکه چې هغې لاس ستړی شو. حلوا چې څومره پخېدله نو وخت سره هماغسې خپل رنګ یې هم بدلولو او براون کېدله. حلوا چې پخه شوه بیا یې منقل ګل کړ او دیګ سر یې بند کړ او همداسې په دم کېښودلو. تر هغې نو پراټې هم سرې شوې، شودو چای هم تیار شو. بیا یې حلوا هم په لوښو کې وویستله. بیا مو هر څه په دسترخوان کېښودل او ناشته مو سره وکړله. حلوا زما ډېر نه خوښېږي ځکه چې هغې کې بوره ډېر کارول کېږي، ولې مور جانې مې ډېر خوندور جوړ کړی و، نو یوازې یو مشقاب ما وخوړله او نورو هم ډېر په خوند وخوړلو. ډوډۍ نه بعد بېرته راغلو کور ته چې په بله ورځ دپاره د ماشومانو مکتبونو دپاره هر څه اماده کړم او ماشومان خپل درسونه ووایي. دلته به تاسو ته خپل شاپینګ هم وښیم. د زوی سالګرې دپاره مې ورته یو جوړه بوټان او یو دانه بال واخیستلو چې د دې شیانو ډېر شوقي دی. ژوند ملګري ته مې او نور ماشومانو ته مو جامې واخیستلې، عطرونه مو یو 2 دانې واخیستل او باقي داسې نور شیان. دوستانو هیله ده چې د نورو ولاګونو په څېر دا ولاګ مو هم خوښ شوی وي. که مو خوښ شوي لایک، شیر او سبسکرایب مو هېر نشي. ښه وخت ولرئ. الله پامان.